د پاکستان پوځي رژیم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی استازی او د پاکستان تحریک انصاف مخکښ مشر له خپلو ملګرو سره یو ځای په زور او سپکاوي سره د پنجاب اسمبلۍ له ودانۍ وایستلی. له دې پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي د پوځي رژیم پر ضد سختې نیوکې وکړې او ویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د ناکامو حکومتي تګلارو د ازمایښت په میدان بدلې شوي دي. سیاسي شنونکي دا پیښې د پاکستان په سیاست کې د پوځي لاسوهنې څرګند مثال بولي. د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د سیاسي زغم نشتوالی وښود او د پېښور د وزیر اعلی استازی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ مشر سهیل افریدی یې له خپلو ملګرو سره یو ځای په زور د پنجاب اسمبلۍ له ودانۍ څخه وویست. د راپورونو مخې امنیتي ځواکونو د پنجاب اسمبلۍ دننه پر سهیل افریدي فزیکي زور وکاراوه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې نوموړي د خپل ګوند د دریځ د څرګندولو لپاره اسمبلۍ ته ورغلی و. शर्म आनी चाहिए और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए. अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपका लाहौर का टूर जो है कैसा रहा? शावर आके दिखाऊंगा इंशाल्लाह. शावर में क्या है? हर वो चीज शावर में सड़कें बनी जबरदस्त बनी है. कहाँ पे? आपको में سهیل افریدي د پاکستان تحریک انصاف له مهمو مشرانو څخه شمیرل کیږي او په وروستیو ورځو کې د خپل بندي شوي ګوند مشر عمران خان د خوشي کېدو لپاره پراخ احتجاجي فعالیتونه ترسره کړي. هغه همداراز د پاکستان پر مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د ولس د حقونو پر ضد پالیسۍ عملي کوي. له دې سره سم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاکستان د پوځي رژیم پر ضد په خپلو تازه څرګندونو کې سختې نیوکې کړي او د هیواد پر اوسني وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په خپلو څرګندونو کې څرګنده کړې چې دا هیواد چیرته بیایي، د پښتون ولس برخلیک چیرته بیایي. یو راځي یوه پرېکړه کوي، بل راځي بله پرېکړه کوي او دریم بیا بله نوې پرېکړه راوړي. آیا موږ دلته ګړي او پسونه یو که حشرات او چینجې؟ کم طرف له ته دا ملک پوځې، کم طرف له دې مو دا پښتون ته پوځې. زه خو ته بار بار دا یوه خبره کوم چې یو ارڅي یوه فیصله کوي، بل ارڅي بله فیصله کوي، دریم ارڅي بله فیصله کوي، نن پکې بل روغلی بله فیصله کوي. یاره مونږ چې کوم دي بیړ بکریا یو، مونږ کیړې مکوړې یو. د خیبر پښتونخوا او د قبایلي اضلاع چې کومه دا تجربهګارو چې هر یو به ارڅي تجربه به راباندې کوي او بیا به څي ذلیلېږي به څوک ځه. وزیر اعلی زیاته کړې چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه د کلونو راهیسې د حکومتي ازمېښتونو په میدان بدل شوی دی. د نوموړي په وینا هر نوی چارواکی یا واکمن راځي خپلې ناکامې تګلارې دلته ازموي، ولس له ستونزو سره پرېږدي او بیا له کوم حساب ورکولو پرته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي څارونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا څرګندونه د ولس د اوږدمهاله شکایتونو انځور دی او ښیي چې په پاکستان کې د پوځي لاسوهنې پر وړاندې سیاسي فشار ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.